قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته په دې خپرونه کې د سروبي ولسوالۍ در پیژنو. سروبي ولسوالۍ د پکتیکا جنوب ختیځ ته غرنیزه ولسوالۍ ده. په دغه ولسوالۍ کې ډېری قومونه خروټي اوسېږي. دغه ولسوالۍ پراخ جلغوزي او ځنګلونه لري چې ډېری خلک یې په همدغو جلغوزیو په حاصلاتو راټولولو باندې بوخت دي او له همدې لارې د کورنیو ګوله ډوډۍ پیدا کوي. سروبي ولسوالۍ خوا او شا زراعتي ځمکې هم لري چې ډېرو خلکو په همدغو ځمکو کې د کرکیلې لپاره زمینه سازي کړې ده. دغه ولسوالۍ کې خلکو خټین کورونه جوړ کړي دي او د خپلو کورونو شاوخوا یې د جلغوزیو د ونو ترڅنګ زراعتي ځمکې هم معلومیږي چې خلک په همدغو ځمکو نه کرکیله، غنم، رشقې، جوار، وربشې او همدغه ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ هغه جلغوزي چې په دغه ولسوالۍ کې دي دا تقریبا د پکتیکا د نورو ولسوالیو پرتله باندې خورا ښه جلغوزي دي او دا د تورې طلا په نامه باندې یادیږي. دې ولسوالۍ ته د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې نه جنوب ختیځ ته لار تیره ده. سروزه ولسوالۍ او ارګون ولسوالۍ کراس کېږي او بالاخره ځان سروبي ته رسوو. کله چې سروبي ولسوالۍ ته نږدې کېږي د سروبي ولسوالۍ شاوخوا غرونو نیولې ده. په دغه ولسوالۍ باندې ښایسته غرونه راتاو دي. په منځ کې یوه پرته ساحه چې خلکو ورباندې کورونه ودان کړي دي او د کورونو ترڅنګ کمه زراعتي ځمکه هم لیدل کېږي. خو دغه خلک لا هم د اوبو د اسانتیا غوښتنه کوي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکي د شته امنیت څخه ډېر خوشحاله دي، ډاډمن دي او وایي چې خدای جل جلاله دې همدغه نظام زموږ ګرځو کړي. ډېر جالب کلي لري، ډېر خوندور کلي لري. یعنې دلته چې کله ورځې زړه به دې ارام وي، فکر به دې هوسا وي، خلک به د خپلو کلیو مخکې ووینې. د دې ترڅنګ هغه سیمې چې زراعتي ځمکې دي په همدغو زراعتي ځمکو باندې خلکو د غنمو ترڅنګ ځینې ونې هم کرلې دي چې په عامیانه اصطلاح ورته سپېدار، چنار همدغه وایي. دغه هم د ځمکو نه راتاو دي. خو ځینې داسې کلي هم شته چې پخوانۍ ودان وو اوس نړېدلي دي. دغه کلی چې تاسو ګورئ دا تقریبا نړېدلی کلی ده. د دې نه اوس خلک نورو ځایونو ته وتلي دي او اوس ابادي یې کړې ده. نو سروبی ډېره خوندوره ولسوالۍ ده.